السلام علیکم ګرانو محترمینو دوستانو، په دې هیله امید چې تاسو به راکړو جوړ او خوشحاله یاست. په نننۍ ویډیو کې غواړم درته وښیم چې څنګه کولی شو له یو سیم کارت څخه موږ بل سیم کارت ته ام بي یا انټرنیټ بنډل ولیږو. نو دوستانو دغه ویډیو را سره تر پایه تعقیب کړئ او ویډیو مه سکیپ کوئ ترڅو پوره طریقه زده کړئ. او دوستانو نو تاسو که چیرته زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست او زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده په دې باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کوو نو تاسو ته به د هر څه څخه تر مخه دررسیږي. او دوستانو که چیرته تاسو ویډیو خوښه شوه ویډیو حتما در سره لایک کړئ. اوس راځو دوستانو، تاسو به لومړی پلی سټور ته راسئ. پلی سټور کې به یو اپلیکیشن ده د MRS په نامه، دغه به MRS به تاسو سرچ کړئ. دغه کله مو چې سرچ کړه دا لومړی اپلیکیشن تاسو ګورئ امراس په نامه اپلیکیشن ده، دا به له ځان سره انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن زیاتې خوبیانې لري، مختلف خدمات وړاندې کوي، لکه تاسو قرضه کولی شئ، مثال یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ام بي لیږلی شئ، نورې خدمات هم وړاندې کوي. نو دغه اپلیکیشن ضرور در سره انسټال کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن له ځان سره انسټال کړ نو دغلته به بیا په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اوپن باندې کلیک وکړو نو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه شي. دلته مختلف سیم کارتونه دي، تاسو ګورئ سلام ده، افغان بیسیم ده، روشن ده، MTN ده او اتصالات ده. تاسو کولی شئ مختلفو سیم کارتونو څخه ام بي یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ولېږئ. خو دلته یوه خبره دا ده چې موږ په سلام، افغان بیسیم او MTN کې نشو کولی چې دغه ام بي له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ولېږو. نو دغلته په دې سیم کارتونو کې دغه خدمات نه دي فعال شوي، نو یوازې روشن او اتصالات کې موږ کولی شو له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ام بي ولېږو. نو که چیرته تاسو غواړئ چې له روشن څخه روشن ته ام بي ولېږئ نو دلته به په دغه روشن هغه چې ده دا به تاسو سلیکټ کړئ. او کله مو چې سلیکټ کړئ بیا به دلته مختلف اپشنونه ګورئ. خدماتي سرویس، دلته خدماتي سرویس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته مختلف اپشنونه ګورئ. افزودنې کریډیټ، که چیرته کریډیټ زیاتول غواړئ، قرضه غواړئ چې ترلاسه کړئ، چیک بیلانس ده او تنظیمات فعالسازي 3G ده او ارسال کریډیټ ده، قرضه انټرنیټي، که چیرته تاسو انټرنیټي قرضه غواړئ چې ترلاسه کړئ، او بل دلته ارسال ام بي انټرنیټ. دغلته تاسو که چیرته غواړئ ام بي له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ولېږئ نو دلته به ارسال ام بي انټرنیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به کومه شمېرې څخه چې غواړئ تاسو ام بي ولېږئ هغه شمېره به دلته تاسو ولیکئ. مثال زه غواړم 0.2 دغه شمېره ور اډ کومه. دغه شمېره مې کله چې اډ کړه بیا به دلته تاسو دلته څومره ام بي چې غواړئ هغه به تاسو ولیکئ. دلته بیا په تاسو په ارسال باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه شي. کله بیا به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړ نو دلته به تاسو ته بیا راشي ام بي، څومره ام بي چې لیږل غواړئ هغه به تاسو دلته مثال د شپږمه شپاره کې ګورئ تاسو 500 ام بي ده، شپږ به ورته انتخاب کوئ. که چیرته 500 ام بي لیږئ نو په دې سره به بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ او بیا به کومه شمېرې ته چې تاسو غواړئ ام بي ولېږئ هغه به هلته ولیکئ او په دې سره به تاسو ام بي له یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ولېږئ. نو دوستانو دغه زموږ د نن ورځې طریقه. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. بای بای.